السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر ورونه پوښتنه کوي چې وایي نارینه اولادونه نه لرو، خو دغه میسج بار بار نشر کړی دی. خو بیا یو ورور په کراچۍ کې دی، کوم وخت چې زه دوا ته تللی وم زما اهل بیت مریضان وه، حاجي حبیب الله ورور چې مورید هم دی او ډېر نیک سړی هم دی. نو بیا د یو وخت خبره سره وکوله چې دغه میسج تا بیان کړی دی، دا ما عملي کړي، دعاوې کوه راته. نو بیا خدای زوی ورکړي. نو دا څه وخت مخکې میسجان راته پرېښول، هغه میسج خو نو له دیوبندي ورک دی، نو له هغه راهیسې خو دیوبندي 10,000 مسایل او میسجان جواب کړي دي. نو دغسې نورو خلکو هم ډېر خواهش درلودی، خو هلته زما په مصروفیت کې نه دي خبر. خو دوباره هغه میسج ذکر کومه چې تجربه سوی هم دی چې ما چاته ورښوولی دی. د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د اسم مبارک چې د سورة الفاتحه په 90 آیات کې راځي محمد رسول الله، د دې متعلق علما کرام رحمهم الله وایي کوم وخت چې ښځه حامله سي او نارینه غواړي چې د ښځې نارینه بچی پیدا سي، نو وایي په اول د حمل کې یعنې چې ښځه اول وار حامله سي، اولې شپې نو وایي دغه خاوند دې دا راسته لاس د ښځې پر سینه باندې کښېږدي چې دا ویده وي، بیا دې دا لاس راکش کړي تر نامه پورې. نو بیا دې 3 واره داسې دغه دعا مبارکه دې 3 واره تلاوت کړي. اللهم ان كنت خلقت خلقا في بطن هذه المرأة، یا ربه که چیرې ته د دې ښځې په نس کې یو مخلوق پیدا کړی فکونه ذکرا او وجود د هغه نر وي، وسمیه محمد بحق محمد صلی الله علیه وسلم، هغه به زه محمد نوم پرږدم. ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دغه کلمات یې وایي 3 واره ووایي. نو وایي دا تجربه سوی دی، هغه اولاد به نارینه راسي، خو نوم دې بیا د محمد پر کښېږدي. نو دغه شاګرد چې دغه تجربه کړې وه بیا ما ته زنګ وواهه، زوی مو پیدا سو، نو نوم خو هغه نوم پر کښېږدي نو چا درته ویلي مو. دغسې مو نو ډېرو ته ورښوولي دي، د ډېرو پیدا ورسره سوې ده. نو محترمینو دغه نسخه استعمال کړي، الله جل جلاله به نارینه اولادونه درکړي. او دغه رنګه محمد فاروق حاجي صاحب محترم هم لوڼې ډېرې درلودې. زما خو خپله تر دا زامنو لوڼو ډېرې خوښې دي، ځکه خیر دي. زامن په زمانه کې دا د انټرنیټ په زمانه کې به نو سړی څنګه کنټرول کړي. الله دې هدایت ورته وکړي. شرعتي صلات للجیلاني صفحه 29 او دغه رنګه